نن د منګلو مساخیل ولسوالۍ لادور کنډو ته راغلي یو. ښکلی غرنیز ځمکه او دنګه دنګه ونې ځنغوزي لري او غواړم چې د دې د منطقې د پرمختګ دپاره زه په دې منطقه کې سرمایه‌ګذاري وکړم او موږ ذهن ډېر ارام وي او له ښار څخه بیخي ښه ځای ده دلته. موږ غواړو چې نور خلک دلته راشي او اوس بیخي ښه شوی ده دلته ځای امن ده امنیت ده. د افغانستان طبیعت چې دا یوه اوبه بوټي غرونه دا جلا خوند کوي. جلا سړي ذهن بدلیږي ذهن آرامیږي لږ ګرځېدن صحیح وي سړي هر څه بدلیږي. زه غواړم چې په راتلونکي کې په دې منطقه کې نوره سرمایه‌ګذاري وکړم او د خلکو پوره هغه سهولتونه چې دوی غواړي زه برابر کړم. دغه غرونو ته چې څومره مخکې ځي طبیعت وي، ښکلا وي، ننداره وي، خوندونه وي، خو یو څه سهولت ډېر کم وي. افغانستان ټول ښې ښې منظرې لري، بغلان، بدخشان، تخار، مثال هرات، دا ټول ولایتونو ته تللي یو. 1.5 لاکو افغانۍ پر ما دلته اوسه پرې سرمایه‌ګذاري کړې ده، نو راتلونکي کې زه غواړم ډېره نوره سرمایه‌ګذاري وکړم. و د پارک جوړ شوی ده، اوس سیلانیان بیخي زیات شوي دي، دلته بیخي زیات سیلانیان راځي. مخکې دومره هغه نه و. یره ونه خو جلغوزی ښه ونه ده چې قیمتي ده او د ځنګل ګډې وډې ونې هم ښایسته ښکارېږي، ښکلا یوازې په ترتیب او انتظام کې نه ده. سلامونه درنو هیوادوالو، که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص ستاسې په خدمت کې. سلامونه مې دا ځل ښکلي او جنتي خوت څخه در واخلی. نن د منګلو مساخیل ولسوالۍ لادور کنډو ته راغلي یو. هغه ځای چې طبیعت دلته خبرې کوي، داسې ښکلی ځای چې اصلا ګمان نشي کولی، بلا تشبیه لکه جنت. هغه د کاروان صاحب خبره چې نړۍ به هم خوږوي د تورې ګوړې په شان، لکه انګور د میزان افغانستان خوږ دی. سهرنۍ بلبلې ورسره ملکه نغمه د غره په خوا کې کلیه ستاسو اذان خوږ دی. لمر راوخت او سهار دی، موږ هم خپرونه پیل کړه. دلته به له دې دنګو غرونو څخه ښکلې او طبیعي خپرونه ولرو. له همدې ځای ځای اوسېدونکو سره به خبرې اترې ولرو، د دوی په کلتور، ژوند، دودونو او د همدې ځای د طبیعت په ښکلاو به خبرې اترې وکړو. دلته د جلغوزي، ګورګورو او څېړۍ ونې دي. دا نو ډېرې زیاتې مشهوره دي. څېړۍ په بوټي او په نوم مشهوره دی. جلغوزي بیا معلومه خبره ده چې په مشهورو میوو کې راځي او په نړۍ کې ډېر نوم لري. بالخصوص بیا د خوست او د پکتیا جلغوزي ډېر زیات مشهوره دي. او د دې ترڅنګ ګورګوري یو خوندوره میوه ده. هغه شاعر وایي چې زما د زړه نه یو الله خبرو، رانه چې ته پاتې کېدلې ښار کې، خلکو بلا پیسې ګټلې، مونږ ګورګورې خرڅولې ښار کې. نو دلته له ګورګورو، څېړیو او د دې ترڅنګ له جلغوزیو سره خبرې نه کېږي، کنې خبرې مو ورسره کولې. راشئ د دې جنتي وطن له ښکلو منظرو څخه خوند واخلئ. موږ هم خپرونه پیلوو، تر وروستیو را سره پاتې شئ. محفوظ کاکړ یم او د جنتي خوست په خاوره یم.
بیا هم سلامونه، ستړي مشه، یو وخت مې بخیر. له همدې جنتي خاورې خپرونه پیلوو او دلته به غږیږو. شاته به راسره ګورئ څومره ښکلی طبیعت دی، ونې. ما مخکې یادوري وکړه دلته د څېړیو، ګورګورو او د دې ترڅنګ د جلغوزیو ونې دي او د منګلو جلغوزي بیا ډېر زیات مشهوره دي. خو دلته یو ځایي اوسېدونکی راسره دی، د سره به خبرې اترې ولرو. سلامونه. وعلیکم سلام. وروره ښه یې؟ جوړ بیخي ښه یم. ډېره مننه. کیمرې ته خو ځان ور معرفي کوئ. حفیظ الله یم له خوست ښار څخه، منګل اوسېدونکی یم. حفیظ الله. اوس خوست کې اوسېږي؟ ښار کې اوسېږم، فلحال ښار کې اوسېږو. د همدې جنتي خاورې اصلاً لکه څنګه؟ یعنې د همدې منګلو یې اصلاً خو اوسېږي په ښار کې؟ او منګل یو خو اوسېږو په ښار کې بالکل. ښه، د به دلته ژوند کړی وي او د دې ځای له رواج، دود، د همدې ځای له جغرافیه سره به ښه بلد وي. ښه، دا راته ووایستئ چې څومره وخت راځئ دلته؟ دلته خو موږ کله نه کله هره جمعه چې نه راځو، یوه نه بله جمعه خو دلته چکر لپاره راځو، ځکه چې بیخي ښه ځای ده او موږ ذهن ډېر ارام وي. او له ښار څخه بیخي ښه ځای ده دلته. موږ غواړو چې نور خلک دلته راشي او اوس بیخي ښه شوی ده دلته ځای، امن ده، امنیت ده او سړکونه، لارې، هر څه بیخي ښه شوي دي. ډېره مننه. بالکل طبیعت ته تله په 2 هفتو 1 هفته کې یو ځل ذهن اراموي. بیا داسې جنتي وطن کې ګرځېدل بیخي زړه، ذهن، هر څه درته ښه صحیح برابروي. هغه د چا په خبره چې په داسې جنتي وطن مړ شي، مړ نه. نو واقعا ډېر د خوشحالۍ احساس لرم. نو لمره ما ستا هغه په اصطلاح باندې خپلې ګرمي لږ څه ډېروي، خو دا چې غر دی، طبیعت دی، نو دلته بیا په هغه اصطلاح چې په ښار کې وي نو غومره ګرمي نشته، په هغه رقم چې په ښار کې وي غومره ګرمي بیا دلته نشته، ځکه دلته سیوری دی، شمال لګېږي او غرونه دي، طبیعت دی. او پرون چې موږ په دې لار راتللو دلته باران وشو، ډېر یو ښکلی فضا وه، ډېر یو ښکلی ماحول جوړ و او په همدې لاره مو یو خپرونه هم ثبت کړې ده، هغه هم تاسو راسره ووینئ. دا راته ووایستئ چې دلته نږدې کلي خو پراته دي که نه؟ او بې کلي پراته دي، شته. ښه، دلته فکر کوم یو پارک دی. او د پارک اوس جوړ شوی دی، یو کال کېږي چې پارک جوړ شوی دی. او د پارک جوړ شوی دی، اوس سیلانیان بیخي زیات شوي دي، دلته بیخي زیات سیلانیان راځي. مخکې دومره هغه نه و، سیلانیان مخکې ډېر نه راتلل. مخکې ډېر نه راتلل، اوس بیخي ډېر شوی دی او امن امنیت دی، بیخي ډېر شوی دی او پارک جوړ شوی دی، بیخي ښه ځای ده. د دغې پارک او له دغې غرو ور اخوا کې بیا کلي شته که نه شته؟ بالکل شته. له دې ور اخوا هم کلي شته؟ او شته. هلته بیا کوم کلي اوسېږي یا کوم خلک؟ ګبر ده، ګبر نه یې طرف ته بیا مانځه ده، یې طرف ته بیخي طبیعي ښکلا بیخي زیاتې دي، بیا دې په نسبت بیخي زیاتې دي. څومره چې مخکې ځي هغومره بس طبیعت هم خپله ښکلا ډېروي؟ هومره طبیعت بیخي ښکلا زیاتوي، ډېر ښکلی دی طرف ته ځای. او څومره چې مخته ځي سهولتونه به هم لږ کمیږي طبعا د ژوند؟ او سهولتونه بالکل کمیږي، لاره لږه سخته وي، ګرانه وي، خو هغه نشته دومره چې لاره ګرانه وي هلته ورسېږه او ځای وګورې، هغه ستړیا بیا بالکل ورې کېږي. دغه طبیعت سره چې وګورې بیخي زیاته ښکلا وي. طبعا دغه غرونو ته چې څومره مخکې ځي طبیعت وي، ښکلا وي، ننداره وي، خوندونه وي، خو یو څه سهولت ډېر کم وي. موږ چې په دې لار راتللو دلته همدې تپې ته او همدې ځای ته، نو په لاره کې ډېر خوړونه موږ ولیده. ما مخکې یادوري درته وکړه چې پرون دلته باران شوی و مازدیګر خوا، نو په دې خوړونو کې به داسې برابر سیل راغلی و، ډېر نه و خو لږ سیل راغلی و. نو دا چې په دومره کم باران باندې، په دومره ښکلي باران باندې دومره سیل راځي، او که چېرته بارانونه ډېر کېږي او په اصطلاح ګلی کېږي بیا خو بیخي سخته ده. نو هغه د لارې په جریان کې چې کوم پراته کورونه وه، کلي وه، نو هغوی بیا له ګواښونو سره مخ وي په بارانونو او یا په طبیعي پیښو کې، بالخصوص په بارانو کې ډېر زیات، په سیلابونو کې ډېر زیات. که چېرته په هماغه خوړونو کې سیلاب راځي نو بیا نو که یو چاته مریض پیدا کېږي یا د یو چا اړتیا وي ښار ته زر، نو بیا به ډېره سخته وي چې دوی ځي. خو دې ته به هم انشاءالله پاملرنه وشي او دلته به هم کار وشي د پخوا په پرتله دې لارې ته د دوی په وینا چې لا کار شوی دی او په اصطلاح باندې روان دی. دلته کلینیکونه، مکتبونه، هر څه شتون لري که نه؟ بالکل شتون لري، کلینیک شته او مکتب لري، یو ښه مکتب لري او ښه کلینیک لري، بیخي ښه کلینیک، ښه مکتب. د همدې ځای خلک چې کوم دي
د منګلو قوم پورې اړه لري فکر کوم منګل دی بالکل منګل دی یوازې منګل هو دی یوازې منګل دی او دا غرونه چې کوم دي دا هم د دوی په نوم دي که نه هو د دوی په نامه دی دغه غرونه په ټوله کې زموږ تاسو دي یا د ټول افغانستان دي خو د دوی په نوم ځکه دي چې دغه د جلغوزیو ګټه دوی ته ځي که نه بالکل دوی ته ځي جلغوزي دوی کوي ساتنه دوی ترې کوي بالکل دوی ته ځي دوی په نامه یادېږي دلته به ډېرې ونې وي بې شماره بالکل بیخي بې شماره ونې دي دا به ډېرې پیسې هم ورته کوي که نه بالکل دا په ټول منګلو قوم تقسیموي او نه هر چا ځان ته برخه ده تقسیم ده او هغه ځان ته برخه ده او تقسیم ده هر چا چې څومره برخه وه هغه کوي بس خلاص او ویشلې ده لکه چې تقسیم کړې ده ویشلې ده له ښار نه چې راځې دغه د فکر کوم موسهي ولسوالۍ د کوم د هغه ولسوالۍ دا څه نومېږي د غلانګ دی غلانګ سي بیا هغه مرغارز دی دلته بیا د هغه ولسوالۍ کلان در ولسوالۍ ده بیا راتېر سي بیا د څندای پسې راځي څندي نه بعد زوړه کوټ ده دا بیا لادور ده لادور زاړه کوټ د دې ترڅنګ څندای رکوز غلانګ پسې راځي غلانګ نه بار مرغا ده بیا پټک دي دته ښه نوم ورځي ځکه د همدې ځای اوسېدونکی دی له همغه ځای چې راځي دا ټول د منګلو اړوندې حسابېږي بالکل منګل اړوند حسابېږي او تر کوم ځایه ده بیا دې خوا مخکې دې خوا مخکې تر ګردیزه پورې ده منځې پورې ده ګبرنۍ خوا در هغه پورې پکتیا څمکنۍ پورې دا لاره تر څمکنیو تللې ده بالکل د موټر لاره هم شته که یوازې پیاده موټر لاره شته خو ډېرې ستونزې لري ډېرې ستونزې لري بالکل موږ په اختر کې پر راغلي وو بیخي زیاتې ستونزې وې ډېرې ستونزې لري مطلب دا چې دغه نازک موټر دلته دې لارو ته نه کېږي دا ساده به یې درته ووایو هغه موټرونه چې هغه لږ ښه وي قوي وي نو همدې لارو ته کېدلی شي بالکل لکه د موږ ششپای چې وګورئ موږ په نظر ششپای ډېر قوي ده هغه کار کوي یو پایکپه ورته وګورئ موږ په لهجه کې پایکپه ورته وایو د هغه شی ډېر ښه کار کوي دلته د نور نازک موټر به نشي تللی ځکه چې لاره ګرانه ده سنتیاوې نشته هلته دغه د ششپي خبره چې کېږي نو منګل د ذهن ته راځي او که د منګل اړوند خبره اورې بیا د ششپی ذهن ته راځي دا له پخوا څخه پخوا به دلته سهولتونه نه وو او دوی اکثرا په غرونو کې موږ تاسو ټول پښتانه اکثرا په غرونو کې اوسېږو بیا به دوی له ششپي څخه ګټه اخیستله ششپی هغه موټر دی چې هغه په زور او قوت کې بیا ډېر قوي دی زیات قوي دی که نه بالکل غرونه دې لارو دې ګړنګونو ته چې ششپای نه وي فکر نه کوم چې دا نور موټرونه دې کار ورکړي د څېړیو ونې هم شته که نه څېړۍ ونه بالکل شته دغه د څېړیو اړوند فکر کوم میوه نه نیسي میوه بالکل نه نیسي میوه نیسي خو داسې میوه نه نیسي خاصه میوه نه ده خلک یې نه خوښوي څېړی څه ډول میوه نیسي داسې یوه میوه نیسي خو اوس یې څرنګه درته واضح کړمه یعنی خوند او ذایقه لري خوړل کېږي خوند او ذایقه لري خوړل کېږي بالکل پخېږي دومره ذایقه هم نه لري خو پخېږي هغه هم ډېر کم خلک خوري بالکل ډېر کم خلک یې خوري ښه د همدغه ځایي خلک چې کوم دي د څېړیو دغه لرګی به نوم لري بالکل د څېړۍ لرګی ډېر مشهور ده لرګی ډېر نوم لري بالکل او د دې ترڅنګ ګورګورې ګورګورې ښې بیخي څه درته ووایم چې بیخي ډېر ښه شوی ده بیخي خوندوره میوه ده او ما تر اوسه خوړلې نه دي او زه د همدې لپاره هم خوست ته راغلم چې د ګورګورې موسم دی او ګورګورې به وخورو دا چې دلته راورسېدو نو اکثره ملګرو ویله چې ګورګورې خلاصې شوې دغه میاشت نیمه میاشت مخکې موسم و او سیزن یې په اصطلاح خلاص شولې اوس ډېر کم پیدا کېږي نو دغه ونو کې بیا هم هڅه کوو که یوه نیمه ګورګوره مو پیدا کړله نو بیا به موږ حسابي ورسره کوو بیا به تاسو خورئ تاسو ارمان به پوره کېږي بالکل دلته به ته څه فکر کوې چې د ګورګورې به پاتې وي که نه فکر نه کوم چې پاتې وي ځکه چې هغه تېر شوی موسم یې تېر شوی دی تقریبا 40-45 ورځې کېږي چې موسم یې تېر شوی دی ګورګورو ډېره مننه دغه جلغوزي کله پخېږي جلغوزي ته تقریبا 15-20 ورځې پاتې انشاءالله پخېږي 20 ورځې ډېر کم وخت پاتې دی بیخي کم وخت او جلغوزي په څنګ کې بیا مټک یې ډېره خوندوره میوه ده چې ډېر خلک خوښوي مټک یې چارمغز هغه مو تقریبا 12-15 ورځې کې هغه مو پخېږي هغه هم دلته دي او شته لاندې شته او مټک شته او مټک کته به وي کوز کته به وي شته ښه ځینې کسان ورته چارمغز وایي او ځینې ورته مټکې وایي لهجوي نو د دوی په وینا چې هغه هم په پخېدو دي او نږدې وخت کې به هغه هم
پاخه شي له خیر سره. دلته فکر کوم کلتوري خواړه مغه ستاسو ډنډکی وي. بالکل ډنډکی ده. بالکل ډنډکی ډېر مشهوره دی، دغه د خوست مشهور خواړه دي او دغه د نورو ولایتونو ملګري چې راځي بیا اکثرا دغه ډنډکي ته ډېر اولویت ورکوي. موږ هم همدې ته تږي چې ویې خورو، خو یو ځل به دغه طبیعت ننداره کو، دا ښکلا او دا منظرونو له دې څخه به کلیپونه، شاټونه، خوندورې خپرونې ولرو، نو بیا به ډنډکي ته پسې ځو. یو ځل باید د دې خاورې، د دې طبیعت موږ حق ادا کړو او وروسته له هغې باید خوړو ته اولویت ورکړو. څنګه؟ بالکل، مننه قربان. څه وایې زموږ لیدونکو ته په وروستیو کې؟ څه به ورته ووایم؟ تاسو لیدونکو ته زه وایم چې دوی د منګلو ته راشي، ودې ګوري، بیخي ښه طبیعت ته، ذهن مو ارام، هر څه له طرفه بیخي عالي، بیخي ښکلی. شعر میر باید ماید نه لري؟ شعر میر بیت خو تر اوسه څه وایم، ولې؟ لرو خو ذهن ته نه راځي. ښه، بیا مننه. ښه وخت. ژوندی اوسئ. له تاسو هم مننه هیوادوالو چې را سره یاستئ او زموږ خپرونه تعقیبوئ. دلته له همدې غرونو، همدې ګړنګونو، څېړیو، ګورګورو، له همدې ټولو څخه به خپرونه لرو او تاسو به یې په ویډیویي شاټونو کې هم را سره ننداره کړئ. دا چې را سره خسته نه سئ یا طبیعت مو لږ څه خوا دې خوا نه شي، راځئ یو ځل دغه د طبیعت د شاټونو ننداره وکړئ، د طبیعت ښکلا را سره ننداره کړئ او وروسته به بله مرکه کوو. تر وروستیو پاتې شئ، زه لا هم شتون لرم. بیا هم ستړي مه شئ او په خیر راغلاست. دغه همدې پارک له مسؤل سره به خبرې وکړو چې دې پارک ته یې څنګه زړه ښه کړه چې دلته په طبیعت کې پارک جوړ کړي. خلک هڅه د دې کوي چې ښار ته لاړ شي او شور ته لاړ شي، هلته پارکونه جوړ کړي. مګر دې ملګري یا دې هیوادوال د دې دنګو غرونو په لمن کې پارک جوړ کړ. له ده سره به خبرې اترې ولرو. ستړی مه شئ. ستړی مه شئ. نوم یې جنخیل دی، د مسخیل ولسوالۍ مربوط یم. دغه منطقې خو اوس زه خپله ښار کې ژوند کوم، نو د دې منطقې دپاره ما دا هغه وکړه که نه چې یو دا طبیعي جوړ ځای دی او ښکلی غرنیزه منطقه او دنګه دنګه ونې ځنغوزي لري او غواړم چې د دې د منطقې د پرمختګ دپاره زه په دې منطقه کې سرمایه‌ګذاري وکړم. اول خو مننه جنخیل صاحب، ولې داسې احساس درغی چې دلته راشې؟ منګل یې اول خو دا راته وایې. منګل یم، د مسخیل ولسوالۍ مربوط یم، دغې منطقې یم. ما مخکې په پیل کې یادوري وکړه، اوس سبا یا نن سبا خلک د دې هڅه کوي چې ښار ته لاړ شي، همالته سرمایه‌ګذاري وکړي، ځکه هلته په اصطلاح باندې ګټه هم ډېره وي او ځکه هیوادوال هم ډېر راځي، رش وي. خو ته راغلی د دې دنګو غرونو په لمن کې پارک جوړول او دلته کار کول، دا احساس څنګه درغی؟ دا داسې وه چې اوس شکر الحمدلله په افغانستان کې امنیت دی، د خلکو دپاره کوم مشکل نشته. دغه لرو منطقو دپاره د اطلاق دی هغه دا منطقې دپاره اوس ډېر خلک لکه ښار کې چې مثال کوم فرقو هغه ته ځي که نه، نو ډېر خلک اوس غواړي چې د غرنیزو منطقو ته لاړ شي، هغې منطقو نه خوند واخلي. ځنګلونه دي، دا خو یو دا ښایست لري چې دا طبیعي جوړ دی که نه، او چې هر څوک راشي د غرو دپاره یو دا ځي نه، په عموم کې ټول غرنیزې منطقې که نه، نو دا خو ډېر ښکلې منظرې لري او خلک غواړي چې د لرې منطقو ته لاړ شي او امنیت دی. دې په خاطر ما وغوښتل چې په یوه لرې منطقه غرنیزه منطقه کې زه چې وکړم سرمایه‌ګذاري وکړم. څومره وخت کېږي دلته مو کار شروع کړی په همدې پارک؟ تقریبا په دې پارک باندې مې 1 کال کېږي چې ما کار شروع کړی دی،
خو دغه کارونه په یو کال کې چیرته پای ته راسي دا وخت غواړي. نو زه غواړم چې په راتلونکي کې په دې منطقه کې نوره سرمایه‌ګذاري وکړم او د خلکو پوره هغه سهولتونه چې دوی غواړي زه برابر کړم یا رامنځته کړم. دا پارک به د کوم ځایه پورې وي؟ البته دلته چې زه لاړم پارک هغه څه هم ډېره وه، خو بیا هم پاس غره ته م خیږئ که نه یوازې تر یوه اندازې پورې؟ نه دغه منطقه چې ده دا ډېره پراخه منطقه ده. نو دا تقریبا اوس غره اخر ډېر لرې منطقه ده که نه. یغه دپاره زه غواړم چې سړک یې جوړ کړم ځکه دلته د موټرو سړک د هغه نشته. نو دې ته خفار ضرورت دی چې خفاره راولم، زنځیري خفاره د ټیر والا خفاره کار نشي کولی. اوس مو پلان و نو پلان مې دی چې دا پارک زه ډېر فراخ کم، مثال سترې کم او سړک کې جوړې کم، نور مثال غرفې او وی آی پی کوټې دا پکې نصب کم د خلکو دپاره، ځکه چې یوه ډېر کم ځای کې چې خلک سره ټول شي خپله خلک یا تنګېږي. نو که لږ د ځي دپاره زه پراخوالی ورکړم نو خلک د خلکو یو بل دپاره مزاحمت هم نه کېږي او خوند خولې دی د غلط څخه. دغه آبادۍ دې څومره مصرف کړی دي تر اوسه؟ تقریبا ما دغه حساب خو ولاکه داسې راته ښوي، خو دقیق نه دی معلوم، خو مصرف کېږي. نو تر اوسه پورې ما د خفر کارونه پاتې دي، دا خو ابتدایي کارونه ما شروع کړي دي د خلکو دپاره. 1.5 لک افغانۍ پورې ما دلته اوسه پورې سرمایه‌ګذاري کړې ده. نو راتلونکي کې زه غواړم ډېره نوره سرمایه‌ګذاري وکړم، تقریبا 3 میلیونه. 3 میلیونه. نو دا خرچه غواړي، مثال جوړولو د خفارې د ډنډو جوړول ډېر شیو ته ضرورت دی. دا منطقه کې اول قدم کې اوس ما پلان دی چې دیم د کې دپاره ژوندی برګ جوړ کړم، چې ما یو د دې د هغه دپاره یو ښه جنریټر راوړ او نور کارونه روان دي، مثال د لایټینګ په باره کې. نو غواړم چې د منطقه مثال د ونې جنغوزي دا کې ښکلې ښکلې اشارې ولګوم، ښکلې د پارک معلوم شي، خلک دلته راشي د دې منظرې څخه دوی خوند واخلي. جلغوزي یو د طبیعت ښکلا ده، یو مصنوعي ښکلا ده. که د طبیعت له ښکلا سره مصنوعي ښکلا ملګرې شوه بیا نو بیخي عالي راځي، نور علا نور راځي. دا خو چې په جلغوزیو کې برق هم ولګوي، د ورځې به یې د لمر په رڼا کې ویني او د شپې به یې بیا د برق په رڼا کې ویني، بیا نو به بیخي زیات خوند وکړي. څومره وخت به دا کارونه تمام کړي له خیر سره؟ تقریبا زه خپل هغه چې لرم نو 2 کوله 3 کوله ټیم نسی، ځکه چې یو خو د منطقه لرې د ښار څخه هر وخت رسیدګي نشي کړی د موټر د سامانو د انتقال د باره کې. او بله مهمه خبره دا ده چې د موږ ډېره ښکلې منطقه ده، خو مشکل دغه دی چې موږ سړک هغه دی بعض ځایو کې خام دی، کله کله ور باران وشي، مثال توی روزي نو میټر باند وي، په وخت سړی رسیدګي نشي کړی، نو لږ وخت غواړي چې دغه کارونه پای ته ورسیږي. دا ځای ډېر زیات یخ دی، ژمي کې مو دلته څوک راتلل که نه؟ ژمي کې لږ راځي، خو دلته واوره ډېره کېږي بیخي زیاته، ځکه خلکو دپاره دلته د کوټو نصبول ډېر مهم دي چې کوټې هغه شي جوړې شي. نو په راتلونکي کې زه غواړم چې د ژمي دپاره خپل سهولتونه برابر کړم، چې خلک دلته راشي په ژمي کې د دې منطقې څخه خپل خوند واخلي. په هر موسم کې باید خلک د دې منطقې څخه خپل خوند واخلي. بس خدای جل جلاله دې اجر درکړي، البته نور توفیق مو هم په نصیب شه او ښکلي کارونه وکړئ. یوازې منګلو پورې به فکر نه کوم چې ستاسو کار محدود وي، نورو منطقو ته وغځوئ، البته تڼیو ته دغسې فکر کوم. خوست ډېرې زیاتې ولسوالۍ لري، ډېرې طبیعي ښکلاوې لري، بیا چې په داسې غرونو کې منظم ځایونه جوړ شي هغه ښکلا لږ منظمه شي بیا لا خوند کوي که نه؟ بلکل دغه د طبیعت ښکلا همداسې ګډه وډه خوند کوي. هغه اجمل ښکلی وایي چې
د ځنګل ګډې وډې ونې هم ښایسته ښکارېږي. ښکلا یوازې په ترتیب او انتظام کې نه ده. نو دغه ښکلا یوازې په ترتیب کې نه ده، دغه ګډې وډې ونې نیم ساه خوند کوي. بیا چې شمال فیصله باندې ښوروي نو هغه انځور بیا د کتلو وي بیخي زیات. ډېره مننه. ډېره مننه ایتو څخه چې ته دغه منطقې ته راغلی، د دې منطقې څخه د لیدنه وکړه او د تاسو ځوانانو رقم ته او د تاسو رقم ته خلکو باندې موږ ویاړو چې یوه منطقې ته ځي، د هغه منطقې مثال هغه د اشتهاراتو په باره کې که نور څه نه وي پر عادي د اشتهاراتو په باره کې یو څه خدمات وړاندې کوي. نو تو څخه ډېره مننه کوم چې دغه منطقې ته راغلی او خدای دې هر کله راوله. ډېره مننه. تاسو داسې کار کوئ، دا مولویت دی او دا مو حق دی. دا نه احسان په تاسې باره و، دا مو خپل وجداني حق دی او باید راشو. ډېره مننه. ژوندی اوسئ. کور آباد. ژوندي اوسئ. راځئ هیوادوالو دغه طبیعت را سره ننداره کوي په یو څو ښکلو او ښایسته شاټونو کې. بیا به له خیره پسې ځو. لیدونکو بیا هم خیر راغلاست. خپرونه به پیل کو. فکر نه کوم چې د دې طبیعت ښکلا دې زه په شعر یا په نثر کې در واورم یا د دې صفت وکولی شم. نشته هغه لفظونه او شاید پیدا هم نشي، ځکه د وطن ستاینه، د وطن صفت موږ کله کله یو خبره کوو چې په دې جنتي وطن چې مړ شي مړه هم نه. نو فکر کوم همدا جمله به دې ته بسنه وکوي. نو د همدې نندارو یا په ټوله کې به وایم په څېړۍ، ګورګورې او د دې ترڅنګ په جلغوزي به خبرې کوو او مټکو باندې یا چارمغز خلک ورته وایي. نو دلته ملګري دي، د دوی څنګ ته به ورشو او له دوی سره به خبرې اترې ولرو. تاسو راځئ. ستړي مه شئ. خیر ستا ستړی مه شې. ډېره مننه. ښه یاست؟ شکر الحمدلله. ته ښه یې؟ جوړ وخت تېري ښه ده؟ الله دې راضي شي. منګال یې؟ منګال یم. څنګه حالونه دي؟ کراری دی الحمدلله. بس امن. موږ خو در سره بلد یو، د څهرې او غږ سره دي، خو لیدونکي نابلده دي. نوم یې نورولي تکل دی، د مساخیل ولسوالۍ اوسېدونکی دی. تکل صاحب دا راته وایاستئ چې ژوند څنګه روان دی په وطن کې؟ شکر خدای دې راضي شي. ټول ښه روان دی. ښه روان دی. منګال به فکر کوم منګلو ته به راغلی یو. هو منګلو ته راغلی یو. دغه پارک د نه پوهېږم 2-3 نومونه دي. نو دا خو شخصي لګښت جوړ شوی دی. نو چې کوم دا مسؤل کس دی هغه جانخیل ایوبي نومېږي، د زوړ کوټ په سیمه کې جوړ شوی دی. یعنې په شخصي لګښت دا پارک جوړ شوی؟ پارک جوړ شوی دی. ډېر ښه. څومره وخت کېږي دا جوړ شوی؟ دا تقریبا 2025 کال کې دې خوا کور روان دی، جریان دلته کار جریان دی. تکال صاحب که نه؟ تکال صاحب دلته د همدې غرونو په اصطلاح باندې د دې طبیعت منګلی که نه اوس تللی ښار ته؟ نه اوس خو فعلا ښار کې اوسېږي. دلته دې ژوند کړی لږ څه؟ بالکل ډېر ژوند مې دلته کړی. دغه د دې ځای د کلتور، طبیعت او دې سره خو به ښه اشنا یې؟ بالکل اشنا یو، سره بلد یو. څومره وخت دلته راځې؟ یاره څومره وخت؟ 6 میاشتې وشوې چې نه یم راغلی. نور 6 میاشتې نه یې راغلی او له هغې مخکې راغلی و؟ راځم کله کله. دلته په همدې خوست کې دی او په ښار کې اوسېږي. 6 میاشتې کېږي چې نه دی راغلی. نو دا د څه سره جوړېږي پوهېږئ؟ دې طبیعت ته دی نه راځي. جالبه ده. نو وروسته له دې به راځې که نه؟ بالکل راځو به. ښار کې خو ګرمي ده، دلته و ښه ده. بس راګرځو به. بیا غوټې جنغوزي سیزن جوړېږي، مټکو سیزن جوړېږي، بس چکر به وایو. ښه. دلته چې دغه 6 میاشتې نه یې راغلی، له دې مخکې مسافر وې که همدلته اوسېدلې؟ نه خو ښار کې اوسېدلو. دلته یو هوا سړی وي، یو سیزن در نه وي چې یا له هغې مخکې مسافر وې که همدلته وطن کې د ژوند تېر کړی؟ نه مسافر وم. څه موده نه وروسته مسافر وې؟ مسافر وم. دا راته وایاست چې مسافر وئ، کوم هېواد کې وئ اوله؟
زه روسیا هیواد کوم. روسیا کې بالکل. روسیا طبیعت ښکلی دی که د منګلو؟ طبیعت خو داسې دی چې خدای پاک هر ځای ته بیل بیل ښکلا ورکړې ده. بالکل. خو د افغانستان طبیعت چې دی هوا، اوبه، بوټي، غرونه دا جلا خوند کوي. جلا ځکه دلته راغټ شوی دې سره بلد وي دې هوا سره که نه؟ بالکل همداسې. او روسیا چې ده بیا تر ډېره بریده پورې یخه وي. و یخه وي هلته، هوا سړه وي، واوره ډېرې وي، یخني وي. هغه بیا هغه ته خلکو پورې مزاج بدل دی، ځکه چې هغه ګرم هیوادو ته یا ګرم ولایتو ته لوټ شي دوی هلته ژوند نشي کړی، ځکه چې دوی سړه سره بلد وي که نه. د روسیې فکر کوم ډېر طبیعتونه، ډېر ځنګلونه، ډېرې ونې به دغه واورو پوښلې وي. بالکل همداسې ده. ښه، دا سره ته وایستی چې دلته هر وخت سیلانیان راځي که یوازې په دغه اوړي کې؟ زه خو چې څومره فکر کومه دا پارک چې جوړ شوی دی په واورو کې موږ ډېر ملګري انډیوالان راغلي وو، ویډیوګان عکسونه مو وکتل، همداسې که ډېره واوره شوې وه راځي، هر وخت راځي. تا د واورو خبره وکړه چې دلته په واورو کې راتللو، نو هلته بیا هغه ونې داسې وي چې هغه شینوالی لاسه ورکوي که نه، یا خزانېږي؟ دا خو دا شی ونې دي دا ډېرې که نه چې دا موږ تاسې اوس پلن وینو، ژمی وړی شنې وي، تغییر نه پکې بغیر د چرمغو نه. نور ټولې ونې شته؟ ټولې ونې شنې وو. د ګورګورو؟ ګورګورو خو دلته پیله نشته. نشته؟ نشته ګورګوره. باره موږ لږ پاس تللي وو، هلته یو څو ونې وې فکر کوم، او د دوی په وینا چې د چارمغزو ونې چې دي تر ډېره بریده پورې په ونې په ژمي کې چې وي هغه بیا وچېږي، خو څېړۍ او د نور جلغوزي دا نه وچېږي، همداسې تازه وي. همداسې تازه وي. هلته خو بیا بیخي خوند کوي چې له خړ ډاګه راسي، له خړ ښاره، ځکه هغه منطقي چې هغه بیا لږ څه وچېږي او دلته طبیعت ته راځي، هلته بیا ځانګړی خوند لري. دا چې اوس دومره یخ دی نو بیا په ژمي کې به څنګه وي؟ ژمي کې ښه ده، خو پرون باران شوی دی، د هغې له وجې به اوس سړه ده. کمپلې په ځانو پورې راتوی راځي که دغه ساده؟ نه، کمپل خامخا ضرورت دی، کمپلونه بغیر ژوند سخت دی. ملګري پوښتنه وکړه وایي طبیعت خوند کوي که خوب طبیعت چا څه کړی؟ دا خو دواړه څه تړل دي یو بل. یا طبیعت خو طبیعت دی، باید خوب سړی وایي که ضرورت دی که نه، د انسان د وجود لپاره پڼه ده، باید خوب خپله وکړي. بالکل. هغه د طبیعت د موسم خبره راغله، درویش روښان وایي چې حالات ښه نه دي، طبیعت د صنم هم ښه نه دی، زلفې او راڼې په مخ راوړي، موسم هم ښه نه دی. نو طبیعت چې ښه نه وي، موسم ښه نه وي، هغه د یو چا له سترګو ټول طبیعت چلنجوي. نو دا خو د شاعرانو په اصطلاح باندې مبالغه به ورته وایم، دا د دوی عادت دی. بل شاعران په داسې طبیعت پورې ډېر تړلي دي، شعر ته توري له همداسې طبیعته پیدا کوي. په هر حال ډېره مننه. تاسو څخه هم مننه چې تاسو دلته راغلي یئ، دا ځای پر هم تکلیف وسولی دی، دوه نړۍ مننه. ژوندی اوسئ، له ملګري په مننې چې خبرې را سره وکولې. ځو داسې بره به وخیږو یا به لږ څه ښکته لاړ شو، خو له ملګرو سره به خبرې اترې ولرو. راځئ را سره پاتې شئ. ښه، ستړي مه شئ، دلته راغلي یو دغه ملګرو یو دانه بانډار جوړ کړی او دلته ناست دي، دوی سره به وغږېږو، بیا به له خیر سره خپرونه هم تماموو. راځئ دلته یو حاجي صاحب ناست دی، د سره به خبرې ولرو. سلامونه حاجي صاحب. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ شکر ته ښه یې؟ طبیعت دې ښه دی؟ الحمدلله، شکر چې ته ښه یې. شپه دې دلته وه؟ هو دلته وه. څنګه وه شپه؟ ښه وه بیخي، الحمدلله. سوړه وه که ګرمي؟ یاره ښه وه، بس نه سړه وه نه ګرمي وه. نه ساړه وه نه ګرمي. څنګه کمپلې مو راوړې دی او بیا وایسئ ساړه نه وه؟ خو خیر دا خو بیا د ګرم هوا سره پات لري دا ځای، غرنۍ منطقه ده، لږ هوا یې یخه وي. نوم مبارک دی؟ نوم دوست محمد. دوست محمد. د کومې ولسوالۍ د خوست؟ د خوست د همدې مساخیل ولسوالۍ. منګل یې؟ منګل یم. د همدې ځای؟ هو. ښه، ډېر ښه. ملګرو سره راغلی چکر ته هم دلته؟
څومره وخت کې راځې دلته؟ یاره دا ځای چوس جوړ دی دا دریمه دفعه ده چې راځو دا جمعه کې یعنې کال کېږي چې وایي دا ځای جوړ شوی دی او ته په ټول کال کې 3 ځله راغلی بالکل ورته نږدې مې یې؟ نه موږ خو خوست کې اوسو ښه مخکې ځل چې دلته راغلی وې چکر لپاره اوس چې راغلی لږ څه دلته بدلون راغلی؟ ډېر بدلون راغلی دی بالکل ښکلی شوی که خراب شوی؟ نه ډېر ښکلی شوی ماشاءالله او ډېر ښه فضا ده خلاصه فضا ده ډېرو ځایونه مناسبه ده هر کال باید سړی په میاشت کې نه وي 2 میاشتو کې خو باید یو چکر حتما بالکل حالت خو هفته کې دی که چېرته کار روزګار نه لرئ نو جمعې په ورځ خو کار هم نه وي جمعې په ورځ راسئ دلته چکر ووهئ بیا پسې ځئ او که بیا نه کېږي 2 هفتو کې که بیا بیخي ونه سو 1 میاشت کې خو باید سړی راشي بالکل او که داسې ډېر ښه شی دی سړي ذهن بدلېږي ذهن ارامېږي لږ ګرځېدن صحیح وي سړي هر څه بدلېږي ښار کې راحت یې که دلته؟ یاره راحت خو دلته دی بالکل ځکه ښار چې دی هغه ډېره ګڼه ګوڼه لري شور دی دا نن سبا وخت کې ګرمي ده موسم ګرم دی ډېر او دلته ښه دی باران هم کېږي ډېر ښه دی ډېر لږ ښه دغه ستا نه به داسې یو ذوقي پوښتنه م وکړم دلته ونې ډېرې زیاتې دي د څېړیو او د دې ترڅنګ د جلغوزیو ګورګورو او ترڅنګ د مټکو کومه ونه دې ډېره خوښېږي دغه طبیعت دې کومه ونه ډېره مني؟ یاره ونه خو جلغوزی ښه ونه ده چې قیمتي ده او ښه یا یوازې په مطلب دې خوښېږي چې قیمتي ده او که نور ښایست هم لري؟ دا ښایست هم لري نه ماشاءالله ښه ښایست لري ټولې ونې صحیح دي ځکه که څېړی دي که لمنځي دي که دا نښتر دي که دا جلغوزي دي دا ټول ښه طبي شی دی ښه خوند لري بالکل طبیعي خبره ده بالکل اوس مثلا که کلي ته ځې نو د چنار خبره ډېره کېږي ځکه چنار ډېرو خلکو ته ګران دی یو خو یې نوم خوږ دی او بل ډېر ښایسته جوړ دی که نه د ځینو ځوانیو پرتله یا د ځینو انسانانو پرتله سړی د چنار سره کوي دا معنا ورکوي چې په دې ټولنه کې ډېر نوم لري او دغسې په همدې ونو کې تا د جلغوزي یادونه وکړې چې ښایسته ونه لري ښکلې ونه لري نو څومره وخت بعد پاخه شي جلغوزي؟ جلغوزي بس دا موسم ده انشاءالله داس خاص موږ نه یو سره بلد ځکه ډېر وخت مو په خوست په نور ولایتو کې تېر کړی دی دې منطقه کې ډېر موږ نه یو اوسېدلي څنګه نور ولایتو کې تېر کړی؟ 2 میاشتې وخت به نور ونسي انشاءالله څنګه د نور ولایتو کې وخت تېر کړی؟ خو موږ خو دغه ډریوران یو غټ موټر چلوو اکثره ډېر په سفر کې وو او ستاسو به ډېر ستړی کار وي؟ کار خو مو ستړی دی څنګه یې کوي نه کېږي بس دا یو خدمت دی وطن ته چې کوي روزګار خو ډېر ښه وي نو بیا د غټو موټروانانو روزګار خو بیا بیخي جوړ وي ساعت یې پکې تېر یو خو چکر هم ډېر زیات وهئ هو چکر خو که ته ووایم چې موږ نه به داسې ولسوالي ولایت نه وي چې پاتې وي بغلان ته تللی؟ بغلان ته تللی یم بغلان څنګه دی؟ بغلان ښکلی وطن دی افغانستان ټول ښې منظرې لري بغلان بدخشان تخار مثال هرات دا ټول ولایتو ته تللي یو د بغلان څه دې ډېر خوښېږي؟ بغلان خو ښه سیندونه لري ښې اوبه لري ښه فصلونه لري بس خوښېږي مو هر ځای دی زم له بغلانه راغلی بغلان کوم ځای ته ډنډې غوري ښه بس ډنډې غوري کې تر هر ځای امازوی کلي پورې داسې منطقه داسې کلی به نه وي چې زه تللی بالکل سړی بلد دی احمدزی نیاز الله ساقي او دې خوا نو ډېر کلي دي هلته بالکل ډېر کلي دي کلی خوجه او شارینه او سیاه خوا او دې خوا دهنی غوري ډنډې شابودین ښکلې سیمه ده هغه اوبه لري او سرسبزه ده دا بیا غرونه دی او په دې غرونو کې نو بیا طبیعت ډېر ښکلی دی دا طبي هوا یې ډېره صحیح ده که نه د دې منطقې طبیعت هوا یې ډېره صحیح ده ډېره مننه حاجي صاحب تاسو هم دلته ښه چکر ولرئ خوشحاله شوم خوشحاله شئ تا نه مننه ډېره ته موږ میلمه یې باید موږ تاسو قدر وکړو ځکه ته هم د لرې ځای خو ټول یو افغانستان یو خو بیا هم
ته د بل ځای نه لرې ځای نه راغلی تا نه مننه کوو چې موږ تاسو خدمت وکړو. مننه ژوندی اوسئ. خیر. ښه ډېره مننه لیدونکو چې له موږ سره تر وروستیو پاتې شولئ او د خوست د منګلو همدا ښکلې سیمه مو راسره ننداره کړه او د طبیعت مو راسره ننداره کړ. زه بله خیره د خوست نورو ولسوالیو ته ځاځي میدان د دې تر څنګ د خوست ښکلې طبیعي ولسوالیو ته او پر هغو به ځانګړې خپرونې لرو. له هیواد بهر مسافرو ته به بیا ځکه ځانګړې وي چې هغوی د وطن تږي دي، د وطن د طبیعت تږي دي او بالخصوص د داسې طبیعي ښکلاو خو بیخي زیات تږي دي. نو دا او دا خپرونې دي خاص تاسو ته ډالۍ وي ځکه تاسو لږ لرې هستئ. د یو سرلوړي ودان او ښکلي افغانستان په هیله خدای مو وساته. ما محفوظ ککړ ته اجازت راکئ. ښې چارې. سلامونه درنو هیوادوالو، که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې.